درنو هیوادوالو السلام علیکم. پام وکړئ د نن ورځې لنډ ورزشي خبرونو ته. د 5 زونونو ترمنځ له 14 کلنو د کم عمره ځوانانو ترمنځ د یو ورځنیو کرکټ سیالیو اتلولي سپینغر زون وګټله. هندوستاني وکټ کیپر صاحب 5م هندوستاني وکټ کیپر شو چې 100 کیچونه یا سټمپونه پوره کوي. د پاکستان د سپر لیګ پی اس ال 2020 کال سیالیو ته به د ډسمبر په 4 نیټه بولی وشي چې ځینې افغان لوبغاړو هم نوملیکنه کړې. د سوریزه لیګ کې د محمد نبی سفر پای ته ورسید. محمد نبی لوبډلې سګنې له سوریزه لیګ خپل شپږ سیالیو کې یوازې یو وګټل او د پلی آف پړاو څخه پاتې شو. محمد نبی پکې څلور لوبو کې 58 منډې او 3 وکټې ترلاسه کړې. د هندوستان 19 کلنو لوبډلې په اوله 50 سوریزه لوبه کې د افغانستان 19 کلنو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغان کرکټ لوبډلې راتلونکي سفرونه د 2020 کال مارچ میاشت کې د آیرلند سره یو ټیسټ او 3 شلوریزه سیالي لري. د افغانستان په کوربتوب ورپسې په 2020 کال د اگست میاشت کې د 3 شلوریزه سیالي لپاره آیرلند ته سفر کوي. ورپسې سپټمبر کې آسیا جام شروع کیږي. ورپسې بیا اکتوبر او نومبر کې شلوریزه نړیوال جام پیلېږي. ورپسې بیا د 2020 کال نومبر میاشت کې افغانستان د استرالیا سره یوازینی ټیسټ لوبه کوي. تیر شپه د مجيب الرحمن لوبډلې د محمد نبی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د پاکستان 23 کلنو لوبډله د بنگلاديش 13 کلنو لوبډلو ته په پایلوبه کې ماته ورکړه. نو دا و د نن ورځې خبرونه. تر بیا ښې چارې.